د اسرائیل خطرناک استخباراتي ادارې موساد په سویټزرلینډ کې د پاکستان د پوځ د مشر د دفاعي ځواکونو د مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د وژلو یو پلان جوړ کړی و. دا هغه دعوا او خبر دی چې دا وخت په سوشل میډیا مطبوعاتو کې تاویږي او چې کله دا ما واورېدو نو ډېرو ځایونو کې تاوېده او دا ډېر غټ خبر کېدی شي چې د یو هیواد استخباراتي ادارې د یو بل هیواد د پوځ مشر د وژلو پلان جوړ کړی په یو درېمګړي هیواد کې او د هغې په شاهد د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکراتو د سبوتاژ کولو کوشش کوو. نو او بیا به داسې ځایونو کې ما ولیده چې ځینې خبریالان ځان ته معتبره خبریالان وایي یا مهم خبریالان وایي هغو هم په دې باندې خبرونه ورکړي. نو زه لږ حیرانه شوم. نو ما د دې خبرې حقیقت معلومول شروع کړل، سرچینه مې معلومول شروع کړل چې دا خبر راغی د کوم ځای نه چا ورکړی دی. نو د چا په حواله چې خبر ورکړی شوی دا ډېر مهم خبریال دی، پیپی اسکبار برازیلیان خبریال دی چې په جیو پولیټکس باندې معلوماتو نه پرته یو ډېر کریډیبل یعنی باوري خبریالتوب تر څنګ لیکوال هم دی، کتابونه هم لیکلي دي. هغه نه دا خبر راغستل شوی دی. نو لازمه ده چې د هغه نه دا خبر راغستل شوی دی. د دې معنی دا شوه چې دې سړي خو دا خبر دا خو ډېر عام سړی نه دی، یو مهم سړی دی، دا خبره یې چې کړې ده. خو بیا هم زما لپاره د دې خبرې منل یعنی د دې امکان نه و چې زه دا ومنم. نو ما څه وکړل چې د ویډیو اصلي سرچینه چې ده یعنی زه تاسو دا ویډیو ښیم چې هغې سړي څه ویلي دي. پیپی اسکبار د علي ظفر سره ذوالفقار علي او بل خبریال سره په شریکه یو پاډکاسټ کړی دی او دا پاډکاسټ دی کړی دی په ټرانزیشن پروټوکولز په نوم باندې په انګریزي ژبه کې دی، هر څوک پرې پوهېدی شي. هغه ویډیو ټوټه زه تاسو ته ښیم چې پیپی اسکبار څه قسمه دعوه کړې ده او بیا دغه دعوه حقیقت څومره دی او دا خبره په مطبوعاتو کې ولې وستاویږي چې پاکستان د پوځ مشر چې دی هغه د اسرائیلو خفیه ادارې موساد چې د هغې د وژلو پلان په سویټزرلینډ کې جوړ کړی و. او حقیقت هم دا دی چې دا خبرونه تر ډېره حده پورې باوري ځکه ګڼل کېدل یا ګڼل کېږي چې د پاکستان او د اسرائیل یو بل سره جنجال پاتې شوی دی هسټوریکلی تاریخي توګه باندې. داسې یعنی کوم کریډیبل معلومات موږ نه لرو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI انټر سروسز انټیلیجنس په نوم باندې چې کوم خفیه اداره ده هغې د اسرائیلو کوم لوړ چارواکي وژلی وي یا کوم سازش کړی وي یا د اسرائیلو موساد داسې کړی وي، یعنی دا کوم کریډیبل کنفرم کلاسیفاید معلومات چې ورته وایي نشته دی. البته هسټوریکلی په تاریخي توګه داسې نه ده چې دا دواړه ایجنسیانې د یو بل خلاف نه وي پاتې شوي. مثال په توګه ډېر داسې کتابونه دي چې هغه د پاکستان د نیوکلیر پروګرام یا د اټمي پروګرام د جوړولو په وخت باندې د موساد د جاسوسانو د دې پروګرام د څارنې دعوه کوي او هلته کې د خپلې موجودګۍ دعوه لري او انتر دې په پاکستان د پخواني پوځي مشر ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق د مرګ سره څه حواله کې دا خلک په دې باسونه کوي ځکه چې د جنرال ضیاءالحق زوی په خپله دا خبره مشکوکه کړه چې د هغه پلار چې د څنګه وژل شوی دی په هغې باندې د پاکستان پوځو ته ویل چې خبرې مه کوه. هغه ویل چې د تحقیقاتو نه او پلټنو نه مطمئن نه دی او ځکه په ضیاءالحق باندې په منځري ختیځ کې په عرب دنیا کې په اسرائیلو کې یو ګوته اوچتېده چې دی د یا سره رپات ملګرتیا کوي، مرسته کوي د حماس او د حزب الله ملګرتیاګانې دا تورونه دي. بهرحال دا هم شکونه دي. دغه شان دی پاکستان باندې هم دا په ایجنسو باندې غیر تصدیق شوي معلومات دا دي چې دوی په عرب وړه کې یا په مسلمانه دنیا کې چې کوم جهادي تنظیمونه دي د اسرائیل خلاف تنظیمونه دي د هغو کومک او ملګرتیا کوي. دا کتابونه او دعوې شته دی، د کې شک نشته دی او په دې کې پاکستان ځکه چې اسرائیل د دښمن هیواد په توګه پیژني په خپل پاسپورټ یې لیکلی دي چې کوم پاکستان به اسرائیل ته نه ځي. نو د دې په بنیاد باندې خلک دا دعوې کوي. البته زه چې کوم معلومات در کوم نو د دې نتنیاهو اډوایزر چې په امریکا کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د اسرائیلو سفیر پاتې شوی دی ډورې ګولډ ما ته په خپله ویلي دي او هغه ویډیو مرکه کې ما ته ویلي دي. ما تر اوسه پورې هغه لا نه خپره کړې. زه به یو پروجیکټ باندې کار کوم په هغې به خپروم چې د پاکستان د جرنیلانو سره د اسرائیلي جرنیلانو ملاقاتونه په دوبۍ کې کېږي. هغه چې ما ته څه ویل هغه دا چې دوی ترمنځ دښمني چې کومه تاثر ورکول کېږي په نړیوال ډګر هغه شان نه ده.
مذهبي توګه باندې ریلیجیس سنټیمنټ یا مذهبي اساسات چې دي د خلکو هلته داسې دي نو ځکه هغه داسې نه وي خو دوی ویل چې موږ ته دښمن په نظر یا دښمنۍ په نظر نه ګورو نو ځکه په خلکو په مطبوعاتو کې دې خبر له ډېر زیات زور ورکړ چې آیا د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر د پوز مشر چې دی هغه موساد وجه کنه اوس حقیقت کې څه شوي دي حقیقت کې په اسکبار ویلي څه دي دا هغه ټکي تاسو اوس واورئ اوس یې درته زه اورم هغه داسې وایي Very, very credible threat of Mossad assassinating one or perhaps two or perhaps the whole Iranian delegation going to Switzerland. It was intercepted by Pakistani intelligence. And the information to us comes directly from somebody at the table. یعنی دا اوس که واورئ نو هغه وایي چې د ایران د مذاکرات کوونکي پلاوي پر ضد د موساد یو ډیر باوري ګواښ موجود و په سویزرلینډ کې دا هغه ټکي څه دی د ایراني پلاوي پر ضد د ګواښ یو باوري ګواښ موجود و هغه بیا داود دویم ټکي کې دا وکړه چې دا معلومات انټرسپټ کړل د پاکستان استخباراتو او بیا درېیمه دا ودې دا کړي چې دته دا معلومات له هغه ځای راغلل چې په ټیبل باندې څوک موجود و نو بېشکه چې داسې امکان وي او دا خبره شوې وي ځکه دا خبره شوې وي د دې امکان ځکه موجود دی چې اسرائیلیانو په ایران کې اسرائیلیانو په عراق کې اسرائیلیانو په اردن کې اسرائیلیانو په مصر کې ایرانی چارواکي وژلي دي په امبیسیو حملې کړي دي په صدارتي قصرونو ماڼیو حملې کړي دي په هلیکاپټرو جازونو باندې حملې کړي دي مشران یې ورله وژلي دي او هغه اوس هم دا لري اراده لري موساد چې هغه ایرانیان مړه کړي نو که داسې وي او دا انفارمیشن ISI د پاکستان استخباراتي ادارې انټرسپټ کړي وي او پپی اسکبار په خپل سورس د لارې دا معلومات ترلاسه کړي وي نو دا زه نه ردوم داسې کیدی شي د دې امکان شته دی خو د استخباراتو معلومات انټرسپټ کول هغه استخباراتو هغه معلومات به یو خبریال ته لیک کېدل دس از سمثینګ ایکسټراورډنري دا ډیره غیر معمولي خبره وي او خبریال چې کله ډیر په یقین سره دا وکړي نه خبر دی چې موساد څومره خطرناک استخباراتي اداره ده ISI څومره خطرناک استخباراتي اداره ده هغه خپل ژوند د خطر سره مخ کېدی شي نو هغه دا خبره کړې ده تاسو واورېده خو د هغه په وینا کې دا ټکې نه و یا نشته دی چې موساد د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر د وژلو پلان جوړ کړی و دا پکې نشته دی نو دا بیا راغی څنګه مطبوعاتو چې دا پکې نشته دی لازمه دا کم پس منظر چې تاسو ما ویلو د هغې خاص مقصد و هغه مې ځکه درته ویلو چې د پاکستان او د اسرائیلو ترمنځ طرفګني دښمني یا په ظاهري توګه باندې مذهبي اختلاف چې دی هغه ډېر زیات موجود دی دعوی کیږي نو خلکو ځینې مطبوعاتي خبریالان چې ځان ته وایي یا پوهه یا ناپوهه یا د خپل شهرت لپاره یا د هر څه مقصد لپاره په هغې کې د عاصم منیر نوم هم ور شامل کړ زه ډېر په وثوق سره وایم چې ما ډېر زیات چې کوم تاسو ته ټرانزیشن پروټوکول چې کوم پاډکاسټ هغه ټول واورېده په کې دا خبره بالکل نه ده شوې بیا دا خبره د ټرانزیشن پاډکاسټ نه څنګه خپره شوه دا خبره څنګه راغله چا ولیده د برازیل یو اخبار هغه یو ټکي راواغسته چې very credible information زما سره ډېر زیات مهم معلومات دي چې موساد د ایرانیانو د وژلو پلان جوړ کړی و هغه بیا څوک په انګریزي سم نه پوهېږي څوک په عربۍ سم نه پوهېږي څوک په برازیلي ژبه سم نه پوهېږي یا که پوهېږي هم نو چا خلکو پکې بیا د پاکستان د پوځ د مشر د وژلو پلان هم شامل کړه اسرائیل یا امریکا یا بل کوم هیواد دومره غټه زړورتیا چې دا په دنیا کې استخبارات نه کوي چې هغه د یو پوځ مشر چې دی هغه په یو بل هیواد کې مړ کړي دا ډېر غټ جنګ جوړولی شي دواړه هیوادونه کمزوري دي او طاقتور دي نو زه په اخر کې به دومره قدرلو وایم هغه لیدونکي اردونکي چې دا قسم خبرونه تاسو کله هم واورئ د یقین کولو نه مخکې دا ډېر غټ خبرونه چې وي او ډېر غیر معمولي چې وي د دې باید پلټنې وشي هر اخبار کې کارکونکي هر ټي وي کارکونکي خبريال نه وي ما تاسو ته مخکې څو څه ویلي دي چې په پاکستان کې خو په ځانګړې توګه ډنډورچیان راغونډ شوي دي استخباراتو خلک راغونډ شوي دي قاریان راغلي د خبريالتو په نوم باندې کارونه کوي د چا غږ خو د چا شکل خو څوک په ایرپورټ کې اناونسر وو څوک په
په میلو کې په دې لاؤډ سپیکرو باندې دا ترتوړي چې دا به غږول راغلل ټي وي کې خلک ځای شو. اوس خو دار چا سره خپل مایک دی، دار چا سره خپل موبایل دی او سړی خبريال دی. نو د خبريالتوب ډیره مهمه او ذمہواره مقدسه پیشه ده. په دې کې لازمه ده زما بم خواهشات پی د بل بم وي موږ به د هیواد د یو کردار په حق لا د داغو کردار باندې تنقید کوو، خو د دې معنی هرگز دا نه چې د دروغ خبرونه ورکړی شي، خلک تیر باسل شي او ځینې خبرونه دروغ داسې وي چې ډېر زیات اغیز کولی شي، ډېر جنجال جوړولی شي. نو دا قسم خبرونه چې تاسو کله هم واورئ کوشش کوئ چې دا خبر له کومه ځای راغلی، سرچینه یې څه ده. هغه سرچینه خو ډېر اسان کار دی، نن سبا ګوګل ته کښېنه، یعنې زه خو یو پرښته نه یم، خو ما هم په ګوګل کې پپیس کبار سرچ کړ، ومې لټوو، بیا مې کنفرم کړو، بیا مې دغه کتاب ولیده، بیا مې هغه په کوم اخبار کې کار کړی دی، عمر یې څومره دی او دا خبرې کړې ده که نه دی کړې. یعنې دا ډېر په اسانۍ سره 2 ساعته کې دننه دا څه ما پیدا کړل چې دغه چې کوم دغه دی دا ټرانزیشن پروټوکولز دی په کوم ځای کې چې هغه په خپله پروګرام کوي، هغه مې واورېده. شکر دا دی چې په انګریزي کې و، که دا په برازیلي یا لاتیني امریکایي ژبه کې وي زه پرې نه پوهېدم، بیا هغه بل ټرانسلیشن کوو، ټوټه مې ترې واخیسته. نو تاسو دا قسم خبرونه چې کله راشي تصدیق ښه طریقه داره چې په خپله کوشش وکړئ، او که نه وي نو بیا دا وګورئ چې کوم معتبر ورځپاڼې خبر راغستی دی که نه. مثال په توګه معتبر ورځپاڼو کې تاسو کتلی شئ چې آیا په دې باندې نیویارک ټایمز لیکل کړي دي که نه، ګارډین کړي دي که نه، لاس انجلس ټایمز کړي دي که نه، یا بل یو نړیوال ټلویزیون چینل دی چې هغې پې کار کړی دی، یا په یو شخصي خبریال چې د هغه کریډیبلټي دا وي چې د هغه په شخصیت کې د هغه په خبریالتوب په عمر کې د دروغو کوم خبر نه وي شامل. زه په دعوه سره دا وایم، په چلنج سره دا وایم چې موږ په دې 30 کاله کې تر اوسه پورې چې ما څومره خبریالتوب کړی دی، تر اوسه پورې زما یو دعوه یو خبر د اندازې په بنیاد نه دی ورکړی، د مفروضي په بنیاد نه دی ورکړی، د ذاتي خواهشاتو په بنیاد نه دی ورکړی. او زه په چلنج سره وایم چې همیشه د خپلې خبرې په ثبوت کې او ما ثبوت وړاندې کړی وي. نو داسې نور هم خبریالان په ډېر دنیا کې شته دی، پاکستان کې هم شته دی، داسې نه چې پاکستان کې نشته دی، دوبۍ کې، په اسرائیلو کې، په امریکا په هر ځای کې شته دی. دغه خبریالانو خبرونو ته بیا غوږ نیسئ یا ګورئ چې خبرو ګوري. نو په اخره کې داسې خبرونه منفرد وي او په دې خبره ما بوګد باز کو تفصیلی باز کو چې د کې دا ټول اړخونه تاسو ته واضح کم. خپل خیال ساتئ، آینده کې بیا ملاقات کوو.